کوم انسان چې خودکشي وکړي او هغه انسان چې کوم وي نفسیاتي بیماری نو الله به هغه رانیسي او کنو نو راځئ دا اورو یو ورور سوال کړی دی چې زموږ یو خپل دی او هغه خودکشي کړې د ځان یې وژلی دی او دغه کس چې و نو هغه ته مسله و نفسیاتي بیماري ورته نو کله دا بیماري په دماغو باندې اثر وکړي سړی په خپل کار نه پوهېږي چې راځه څه کوم او څه نه کوم سوال دا دی چې دا سړی چې خودکشي کړې ده الله به د قیامت په ورځ رانیسي او که نه به یې رانیسي او دی ګناهګار دی په دې که نه جواب اول دا خبره یاده کوي چې خودکشي کول ځان په خپله وژل که هغه په هره طریقه دا په لویو ګناهونو کې شمارلی کېږي وړه ګناه نه ده او قرآن او حدیث کې په دې باندې وعیدونه راغلي دي او حدیث کې راځي چې چا په څه طریقه باندې ځان مړ کړو آخرت کې به هم الله دغه سزا په مخه ورکوي اول خو دا خبره یاده کړئ دویمه دا یاده کړئ ګوره مسلمان چې په دې دنیا کې ژوند تېري ده ته به لازم مسلې راشي او زه بار بار دا خبره دې خلکو ته کوم بار بار دې خلکو ته دا خبره کوم چې ژوند کې مسلې به راځي ته به صبر کړي یو ورځ یو کس دا یو زما په بیان باندې داسې کمنټ کړی و لیکلي پې کړي وي تا نه دي لیدلي ځکه ته دا خبرې کوې ګوره زه تا ته دا وایم چې په دنیا کې چې هر څوک دی که نه دته څه نه څه مسله په ژوند کې شته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین مخلوق دی په مخلوقاتو کې هغه ته ژوند کې مسلې وي که نه وي ورته موږ دې ته ګورو مالدار او غریب غریب ته مسلې دي مالداره ته نشته یوه چې کم سړی ډېر خاندي را خاندي او الحمدلله ډېر وایي دته مسله نشته چې خړته مې راچولی او په معمولي خبره باندې د شیکو یو فایل کولاوي بس دته غمونه ډېر دي نه دا بادشاهیان تاسو د دنیا د بادشاهیان نه دي دا یاره کله دوی سره کېناستئ دوی ته دومره غټې مسلې دي دومره غټې چې ته به شکر وباسي یاره موږ خو ډېر ښه یو هر چا ته مسله شته ها چا ته لږه چا ته ډېره ده د چا مسله په لنډ وخت کې الله حل کړې ده چا هغه لږه اوږده شوې ده خو شریعت موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ دې پکې خودکشي وکړو او دا الحمدلله د اسلام ښایست دی د ټولو نه زیاتې خودکشیانې چې په دنیا کې کېږي او په دې باندې سرچ وکوئ نټ کې دا شی وګورئ څه فایدهمند څه پکې وګورئ دا پالتو فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب او دا واټساپ او ایمو او فری ټلیفونونه دا پرېږدئ چې ته ښه څه پکې ګورئ یو دې باندې د دې باره کې بحث وکړئ ویې ګورئ دې باندې اوږدې اوږدې ویډیوګانې لیکل پیشتي عربۍ انګلیش هر ژبه کې میلاوي په دنیا کې د ټول نه زیات خودکشیانې چې کېږي په نن سبا وخت کې او تېر شوي وختونو کې هغه د کافرانو په ملکونو کې کېږي هغوی ته یې معمولي مسله راشي تماچه راولي ډېر ځان کیسه ختمه کړي ځکه چې د هغه څه ایمان نشتي نظریې نشتي څه عقیده نشتي او الحمدلله زموږ عقیده ده چې دا څه چې راځي دا تقدیر کې الله رب العزت لیکلی دي او چې الله لیکلی دی کې خیر دی په دې سره انسان ته سکون میلاویږي یعنی پرون بل ورځ ما د یو عربي هلک قصه کته ځوان هلک دی او د سعودي عرب د دې ملک دی او اوس هم ژوندی دی خو سخت بیمار دی هغه خپله قصه بیانوله قصه د هغه ډېر عجیبه و چې هغه ته کینسر شروع شو په ملا کې په ځوانه ځوانۍ کې هغه په یونیورسټۍ کې سبق وي او ارمان د هغه دا و چې زه ماسټر ډګري وکړم بیا هغه په هغه کینسر کې خپل سبق پوره کړو بیا هغه بیماري سخته شوه نو کینسر یې خور شو نو سینې ته راغی نو بیا علاج دپاره بهر نو سره د علاج سبق وی چې زه پی ایچ ډي ته ورسم نو د پی ایچ ډي دپاره آنلاین سبق وی او دی په نشه کې پروت د بیمارۍ د لاسه په جرمن کې او د یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډي چې دی هغه پاس شوه او دته میلاو شو هغه هلته بېهوشه پروت بیا دې ملک وله
او د دې ملک مشرانو ول ډېرې تحفې هم ورکړې وې عالمي هغه ته ایوارډونه میلاو شوي اخر دا چې هلته جرمن کې هم هغه ته وایي چې ستا کینسر داسې مرحله کې دی چې دې علاج نشته اوس هم هغه هلک ژوندی دی ځوان هلک دی داسې 13 نه 15 منځ کې وایي همسا ورسره یې ګرځي ښه ښایسته ژوند تېروي او دی ووایي چې هر څه ماته څوک ووایي چې ستا علاج نه کېږي او کینسر دی او په ټول بدن کې ما ته لوی تکلیف دی الله دې وایي چاته نه ښایي زما ټول بدن کې کینسر دی خو کېږي هغه څه وایي چې الله رب العزت مقرر کړي بله دا چې وایي زه د دې د لاسه خپل ژوند خو نشم ودرولی زه خپل ژوند تېروم خپل کوشش کوم او څه چې کېږي هغه به د الله طرفه کېږي زه حیران شوم د دې ځوان د ایمان او یقین ته چې زموږ په سر باندې معمولي بوج راشي زموږ ټول ژوند ګډوډ شي او دومره شکوې شکایتونه کوو موږ چې چا سره میلاوي یاره په سر باندې بیا په سر باندې او دې سره د کینسر لګیا دی سبقونه وایي او خپل ژوند تېروي او نورو خلکو ته سبق ورکوي چې ګوره صبر کوئ صبر په ژوند کې هر څه راځي دا لوی ایمان غواړي او لوی صبر غواړي لوی صبر غواړي نو دا څه چې به د ژوند کې راځي که نه د دې حل دا نه دی چې خودکشي دې وشي خصوصا نن سبا دا نصیحت ډېر اهم دی زموږ په علاقو کې زموږ په ملکونو کې نن سبا مهنګایي ډېره شوې ده ګرانه ګراني ده کله تصویر راشي یو سړي د بجلۍ د بل سره ځان وجلی دی او څوک راشي خپل بچي وجلی دي دا نقطه پرېږده چې دا صحیح ده ګرانه ګراني ډېره شوې ده او دا یعنې غریبانانو ژوند تنګ شوی دی آیا د ژوند تنګېده تاله د دې شریعت تاله دې ګنجایش او جواز درکوي چې ته خپل بچي مړه کړه یاره یا غریب ته ګناه نه وه مخکې ورځو کې پنجاب کې چې ته یو کس خپل 3 بچي وجلي او ښځه وجلي او بې ځان وجلی و یا غریب ته ګناه نه و غریب و تا چې د 3 ماشومانو نه ساه واخېسته دې به څوک تپوس تا نه به تپوس نه کېږي تا چې دا ښځه مړه کړه او پرېښودې به دې دقې شان په ځان له ګرځېدو الله به له څه بندوبست جوړ کړی خو یې حل یې دا دی چې ځان مړ کړم د بجلۍ بل ډېر راغی زه به ځان مړ کړم دا امتحان دی ژوند کې قسمه قسم حالات راځي او دا یاد ساتئ زموږ د اعمالو په دې هر څه کې لوی کردار دی په دې هر څه کې دا زموږ په دې ملکونو کې څه روان دي که نه په دې کې زموږ د اعمالو زموږ د عقیدې زموږ د نظریې لوی کردار دی صرف مشران مو ملامته کوئ موږ پکې هم لوی کردار دی هر چې دا رور دی د چې د چا باره کې تپوس کړی دی هغه ته نفسیاتي بیماري وه اوس نفسیاتي بیماري به 2 قسمه نن سبا ګورې دا نفسیاتي بیماري ډېره زیاته شوې ده زه تاسو ته نصیحت کوم چې په هر حال کې صبر کوئ که مزدوري یي که نه که غریبي که مالداري که هر وخت او شکر د الله ادا کوئ او چې څومره سوچ کې سوچ سره مسله نه حل کېږي که په سوچونو او په ټینشن باندې مسلې حل کېدې د ټولې دنیا دا مسلې به څه وي حل شوې وي خو په دې نه حل کېږي خپل جسم مه خرابوئ په الله باندې خبره پرېږده او ته حرکت کوه ته کوشش کوه الله به یو لار راوباسي ښه په خوشحالۍ نفسیتي بیماري ډېره شوې ځکه چې ما دا محسوسه کړه هر دویمه ورځ زما خوا له کس راشي یاره ما ته دا مسله ده او ما ته دا مسله ده او ما ته دغه مسله او لنډه زموږ پښتنو ته خو لنډه لار دا دی چې چا بېچاره باندې وایي جادو کړی دی زه ورته ویل که جادو دا څومره مسافر چې ټولو باندې چا جادو کړی دی چې کار یې نشته د غالبانو خلکو کار نشته نو جادو به د ټولو خو نه دی شوی که نه بیا په تا باندې یو سړی ما ولې جادو کوي نو نفسیاتي بیماران شوي دي پکې د مخکې ورځو کې دلته په دې ریاض کې یو 2 ځوانانو ځان وجلی دی جدا جدا موقع باندې خو 2 کسانو ما ته چې کوم خبر را رسېدله خودکشي کړې ده دا خو حل نه دی د مسلې او موږ ځان ته مسلمانان څنګه وایو مسلمان خو وایي هغه چاته چې په تقدیر کې څه لیکلی شوي دي په دې باندې ایمان دی او په دې صبر دی او الله به یو لار راوباسي نو د نفسیتي بیمار 2 قسمه وي که چېرته د دوی دا خپل چې کوم ځان یې وجلی دی که دې نفسیتي داسې بیمار و چې دې بیمارۍ وله په عقل اثر کړی او دې په ښه او بد نه پوهېد او ځان یې وجلی نو بیا خو انشاءالله به د باندې څه نشتي ځکه چې حدیث کې دا راځي رفع القلم عن 3 امام ابو داود دا حدیث راوړی 3 قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی دی اوده چې راپاسي
او ماشوم چې لوی شي لویدو پورې او لیونی حتی یعقل تر دې چې عقل یې راشي نو دا نفسیتي مریض چې عقل یې کار پرېښودی دی دی هم لیونی دی نو انشاءالله بیا الله نه رانیسي او که چېرته عام دته نفسیاتي هغه مسایل جوړ شوي او ښه په ښه او بد پوهېږي خو دومره پریشر پرې راغلی دی دومره زغت پرې راغلی دی چې ده ځان وجلی دی نو بیا دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع شوی دی الله رب العزت ورته عفو وکړي ښه دا بیان تاسو واورېدلو چې څوک خودکشي وکړي نو الله بیا رانیسي او که نو که دې بیان نه تاسو ته لږه هم معمولي شان فایده رسېدلې نو د ثواب په نیت یې مخکې ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله